دغه ځوان دواړه لاسونه له لاسه ورکړي دي او زموږ او تاسو د ګاونډي هېواد د پاکستان د ځواکونو لخوا چې کوم ماین ځای پر ځای شوی و هغه دواړه د جال سره خواته دواړه لاسونه له لاسه ورکړي دي. ولا سخته ده، ډېره سخته ده په دې چې ماشومان خو نه پوهېږي، هغه خو یې غواړي. خو د مشر زوی مې دی تقریبا 4 کالو دی، خو ماشاءالله هغه بیا دومره اوس ښه دی، هوښیار دی، په دې پوهېدلی دی چې کله ما وګوري مخکې بې پیسې غوښتې چې یو څو روپۍ راکړه، اوس چې ما ته وګوري بس یې بابا جانه نه یې غواړم. یعنې ما او ده کې هېڅ فرق نشته، یوازې فرق مو دا ده چې الله تعالی له ده څخه غټ نعمت اخیستی ده. موږ تاسو لومړی باید شکر ادا کړو چې الله تعالی موږ تاسو ته هر څه راکړي دي او په صورت او صحت او په سنت هر څه باندې روغ یو، او بیا نو د داسې هېوادونو لاسنیوی په موږ او تاسو فرض و فرض عین ده. بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو سلامونه احترامات، د عموما هیله چې تاسو به ښه وئ او د صحت کالي مو پر تن وي. راغلی یو د افغانستان پکتیا ولایت مرکز ګردیز ته، تر څنګ مې یو ځوان ناست دی، غواړم چې ده سره د ده په ژوند وغږېږم چې ژوند یې څنګه دی، دا چې څه ډول ژوند لري دی یې موږ ته پخپله وایي. ورور ډېر ښه راغلاست، راته ووایه چې څه ډول ژوند دی دا او له کومو ستونزو سره مخ یې. مننه. کور ودان ژوند خو داسې دی ولا چې مخکې ډېر ښه ژوند لره، ډرایوري مې کوله، د غټ موټر ډرایور وم، الحمدلله ډېر ښه ژوند تېرېده. خو بیا تقریبا یو 8 میاشتې 7 میاشتې به کېږي دې وړ اختر کې یو څه ملګري مې راغلي ولاړو ځاځي چې ته سپینې شګي ته، نو هغلته کوم یو پاکستانی ماین د جال په خوا کې ایښی و، هغه ماین ښکار شو، په هغه کې مې دواړه لاسونه د لاسه ورکړل او سترګې مې الحمدلله سترګې خو مې ښې دي، خو اول کې مې سترګو هم کار نه کوه، بس نور هم اوس خو شکر دی نور ډېر جوړ یم، بس دغه د لاسو ستونزه ده او کورنۍ بچیان مې دا تر غاړې دي، نو د دغې په خطر که یو څوک داسې پیدا شي چې مقصد زما لاسونه وسیله جوړېږي او پوښتنې مې کړي دي په انډیا کې وي بېرته لاسو وسیله کېږي، ان د انسان لاسونه بېرته وصل کوي، نو هغه کوم لګښت او کوم مصرف چې په هغه ما په لاسو باندې راځي، نو هغه پیسې هغه مصارف په الحال نشم برداشت کولی او نه یې لرم. دغه لاسونه دې وښیه، دواړه لاسونه درنو هېوادوالو، دغه ځوان دواړه لاسونه له لاسه ورکړي دي او زموږ او تاسو د ګاونډي هېواد د پاکستان د ځواکونو لخوا چې کوم ماین ځای پر ځای شوی و هغه دواړه د جال سره خواته دواړه لاسونه له لاسه ورکړي دي. دا راته ووایه چې اوس ژوند دی او کله چې د لاسونه روغ و هغه ژوند څومره توفیر ته احساس کوي او څومره ورسره په تکلیف یې؟ والا داسې دی چې روغ ژوند خو روغ صحت خو چې دی هغه خو پاچاهي ده، او لاسونه مې چې کله د لاسه ورکړل دا په مثال داسې دی لکه یو سړی چې د لاسونه بندي کې وی تړي، ولې چې هر څه مونږ داسې کوو ټول کار وسیله هم د لاسو په حساب جوړېږي، نه نو چې سړی خپله مړۍ نشي خوړلی هغه هم د بل په لاس وي، نو دا بتمن سخته وي. ورونه پلار کورنۍ شته؟ او شکر دی ورونه مو شته، پلار مو ژوندی دی خو پلار مو د کار نه دی، هغه سپین ږیری دی او د نور ورونه مې چې دي وړه دي، او نو یو ورور مې دی هغه ته هم دغه د کلي دوکان جوړ کړی و، هغه به هم تاسو وګورئ باندې چې هغه بس یو څه ګزاره کوي، دومره یو فی الحال څه پیدا کېږي. کله چې کور ته راشي او کور کې څه نه وي ماشومان یې وغواړي نو ته څه ډول فکر کوې؟ ته له وسم څه نه کېږي؟ ولا سخته ده، ډېره سخته ده په دې چې ماشومان خو نه پوهېږي، هغه خو یې غواړي، خو د مشر زوی مې دی تقریبا 4 کالو دی، خو ماشاءالله هغه بیا دومره اوس ښه دی، هوښیار دی، په دې پوهېدلی دی چې کله ما وګوري مخکې بې پیسې غوښتې چې یو څو روپۍ راکړه، اوس چې ما ته وګوري بس یې بابا جانه نه یې غواړم، د تا لاسونه نشته بس د تا نه روپۍ نه غواړم، نو دې په خطر بیا ښه دی غریب هغه کوي وخت تېروي، مثال یو څه ګزاره کوي، او نور خو وړه دی هغه بیا کله پوهېږي، بیا چې کله یو څوک وګوري نو حتما د هغو په رقم شی دوی هم غواړي چې نور وړو سره کوم شی وګوري هغه خو حتما بیا غواړي. دا دی چې ما د لاسو مشکل دی، د دغې په خطر که کومه داسې یو وسیله یا طریقه جوړه شي چې کوم څوک وګړلی شي یا دغه مصارف په غاړه واخلي یا د هندوستان ترتیب جوړ کړي راته، یا که هغه اصلي کار هغه اصلي لاسونه ونه شي، مثلا مصنوعي وشي خو هغه لاسونه چې زه یو څه ګټه تر واخیستی شم که نه،
نو دغسې کار که وشي دا به ډېره ښه وي. بغیر له دې چې لاسونه دې روغ شي بل کوم کار کولی شي؟ فلحال خو په دې لاسو داسې کار ولاکه کولی شم، ډرایوري کولی شم، خو هغه به م په دې لاسو په دې سختې وي چې مثلا هغلته مړی خوراک لګي او دروازه خلاصونه او یا کوزېدنه یا موټر خراب شي مثلا که نه، نور خو داسې کار کولی نه شم په دې لاسو. نو کاروبار خو ځکه نه شم کولی چې حتی زه خپل موبایل هم نه شم اوکې کولی. دا اوس هم ګورئ تاسو ما په غوږ کې یو ګوشکۍ ده، دا چې کله ماته زنګ راشي نو دا د موبایل څخه کنیکټ ده، بس خپله اتومات وکښېږي. بس دې په خطر دغه ګوشکۍ په غوږ کې ځان نو دې کې به سړی کسب یا کار څنګه په مخ بوځي، نه شم کولی چې کوم کار کوم. هېوادوالو د دې ځوان یعنې ما او ده کې هېڅ فرق نشته، یوازې فرق مو دا ده چې الله تعالی له ده څخه غټ نعمت اخیستی ده. موږ تاسو لومړی باید شکر ادا کړو چې الله تعالی موږ تاسو ته هر څه راکړي دي او په صورت او سیرت او په سنت هر څه باندې روغ یو، او بیا نو د داسې هېوادوال لاسنیوی په موږ او تاسو فرض او فرض عین ده. ځکه دغه زموږ تاسو هېوادوال دا یوازې یو نفر نه ده چې داسې معیوبه وي، د دې پسې سرته خلقانه ده، کورنۍ ده، بچیان دي. نو که دا لاسونو علاج وشي، د ده په وینا وایي چې ما پوښتنه کړې ده چې په هندوستان کې علاج کې تقریبا په یو لاس باندې 100 لکه هندۍ کلدارې راځي چې مصرف ورباندې راځي. نو موږ تاسو باید د دې لپاره کار وکړو تر څو د دې هېوادوال دغه لاسونه علاج وشي، او که علاج نه وي یو کاروبار ورته برابر شي، د کورنۍ دایمي ملاتړ یې وشي. دا هر څه چې موږ تاسو کولی شو د ټولو به غوره همدغه وي چې په دریو اپشنو کې په یو ډول د سره همکاري وکړو، ځکه کوچني کوچني ماشومان ورته رغاړي ده. موږ دلته چېرته چې ناست هم یو د دوی خپل ځای نه دی، دلته په کلي کې عمومي مېلمستون دی، په همدې کې موږ ناست یو. نو هیله مې دا ده چې د ده سره حتما همکاري وکړو او د ده دغه حالات ورتغیر کړو. هېوادوالو دا د دې ځوان حالات او د ژوند د هغه جریان حتما همکاري مو کوله. په سکرین باندې زموږ د واتساپ شماره سته، یوازې یو میسیج ورته وکړئ. د دې ځوان لپاره باید تاسو کوټه په کوټه وګرځئ او ستاسو 200 ډالر یا 200 دینار او ریال او درهم د دې ژوند تغیرولی شي. کومه همکاري وکړئ او د دې ورور دغه ژوند تغیر کړئ، تر څو د راتلونکي آینده ماشومان چې دي په کورنۍ چې ورلغاړې ده هغه د بل چا له محتاجۍ څخه وژغورل سي. تر بیا چې زه جوهر او صدیقي راځم، موږ ته اجازه راکړئ. تاسو پاک رب سپارم. ښه اد، آباد، خوشحاله او ارامه اوسئ.